واده کړې ښځې د اولاد پیدا کولو لپاره بدکاري وکړه. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وبرکن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګړۍ نښان ووهئ. مننه. د ویډیو تر پایه راسره اوسئ تر څو په مطلب ښه ځان پوه کړئ. یوه ښځه چې اولاد یې نه پیدا کېده، د اولاد د پیدا کولو لپاره یې ډېرې دوايانې وکړې او اکثره ټیم یې داسې سوچ کوو چې زه به په دې دنیا کې بغیر له اولاده پاتې شم. خو دا اولاد ورکول دا د الله تعالی په لاس کې دي، چې چاته یې خوښه شي ورکوي او چې چاته یې خوښه نه شي نو نه یې ورکوي. نو دا په دې نه ده چې خاوند ځکه یا د خاوند هغه مواد یا د مېرمنې هغه مواد چې په بدن کې دي نو کېدای شي دا د هغو وجه وي، بلکې دا الله پاک پیدا کړي همدا شی وي. که یو څوک د اولاد نه پیدا کولو یعنې پیدا نه شي یا اولاد نه وي، نو دا د دې وجه نه ده چې په خاوند کې حتما کوم کار دی یا هم په ښځه کې کوم کار دی، بلکې دا د الله لخوا نه ورکړه ده چې څوک چاته یې ورکوي او چاته یې نه ورکوي. خو د ویډیو اصلي مطلب ته راځم. په پېښور کې یوې ښځې د یو ملا سره ډېر جالب کار کړی دی. داسې یو ملا چې هر وخت به یې دا شعرونه ویل چې هر څوک د دې ملا ته ورشي نو اولاد پیدا کېږي. خو دې ښځې بلاسره داسې یو لنډ کار وکړ چې 2-3 ورځې ورغلله او دې ملا ته یې وویل چې زما اولاد نه کېږي نو زه غواړم چې اولاد مې پیدا شي. ملا هم چې ډېر کونی او ډېر یو بېغیرته بېناموسه انسان و، د دروغو یې ځان مشهور کړی و چې زه په یو تعویض سره خلکو ته اولاد ورکوم، بلکې دا یو داسې شرک دی چې د الله سره شرکت پیدا کول دي، یعنې د الله سره شریک پیدا کول دي چې د دې څخه تر ټولو غټه بله ګناه نشته. یعنې شرک هغه عذاب دی او هغه ګناه ده چې هېڅ د بخښلو وړ نه ده، بلکې داسې یو ګناه ده چې هېڅ وخت به انسان د دې ګناه له وجې هېڅکله جنت په سترګو نه ویني. نو د داسې ملا چې کله دې ښځې سره یو ځای شو او ښځې نه یې پوښتنه وکړه چې ته 3 ورځې کېږي سر پر سر ځي او ستا کومه یو داسې خبره ماته ونه کړه چې زه پر هغه عمل وکړم. خو کله چې د دې جنۍ خبرې د ملا څخه واخیستل شي او ملا د ښځې څخه واخیستې، نو ملا پوه شو چې ښځه کې کار شته، نو راځه د خواهشاتو غوښتنه ترې وکړه. سړي هم د خواهشاتو یعنې د زنا کولو غوښتنه ترې وکړه او ورته ویې ویل چې زه له تا سره یو ځل یو ځای کېږم نو ستا به اولاد پیدا شي. ښځه هم ډېره چالاکه او هوښیاره وه او د سړي خبره یې په هغه ورځ ونه منله، بلکې ویې ویل او سړی یې پر تمه کړ چې زه سبا حتما راځم او له تا سره دغه کار کوم. سړی هم چې د ښځې په دغه خبره وغولېد نو دا خبره یې ومنله او سبا ته په انتظار شو. جنۍ هم په سم تدابیرو سره راغله او دې سړي خواته راغله چې ځان سره یې موبایل کیمره هر څه راوړي وو تر څو د دې سړي څخه ثبوت جوړ کړي او ثبوت پیدا کړي. کله چې سړی د جنۍ یا د ښځې خواته نږدې کېږي نو جنۍ خپل ریکارډینګ سټارټ کړی او چې کله دا سړی د جنۍ ته ورنږدې شي نو د جنۍ په بالونو او په نورو ځایونو لاس ووهي او تر هغو چې د دې څخه 2-3 دقیقې ویډیو وشوه نو له هغه وروسته یې سړي ته وویل چې نن هم دومره و نو سبا ته به راشم او له تا سره به سمه معامله وکړم. سړی چې په ګرمایش کې و او په ګرمه کې وویل چې دا خو مې اوس ښه شی لاسته راوړ نو سبا ته یې هم په انتظار کړه. نو راځه په یو ورځ باندې مه خوره، کېدای شي زما دا شی خوند ورکړي نو بار بار بیا راځي. نو سړی هم د ښځې په خبر وغولېد او ښځې هم ډایرکټ ویډیو کړې وه او میډیا ته یې ورکوله. د دې پر ځای چې دا یې ځان سره وساتي ډایرکټ یې فیسبوک ته ورکړه او دا ملا یې په شرمونو وشرموه. د ویډیو اصلي مطلب دا دی چې هېڅکله په دغه خلکو هېڅ باور او اعتماد مه کوئ، ځکه دا یو ډېر بېغیرته نسل دی، ځکه چې دوی په تعویض سره اولاد پیدا کوي. نو دا یو ډېر بېغیرته او بېناموسه کار دی او یو ډېر بې اعتبار او بې باوره کار دی. هېڅکله هم په داسې اشخاصو باندې تاسو اعتماد او باور مه کوئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.